إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف من هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. بإخلاص درود شريف ويا بإخلاص بان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. نیر محترم مکرم عزت مآب جناب محترم نعمت اللہ سے فرزند ارجمن الحاج الحرمین شریفین پیر محمد طیب سے نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. 400 پڑھانگ اوڑیرو غیرت مندو پختنو ننگیالو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیانو لرینا نزدینا راتلون کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہم. سرزماد دوارو جہانو خوشحالے کامیابے آو کامرانے نصیب کدڑد اخلاص آمین وآمین. گلنو ماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دزاد بابرکات مبارک شان مبارکہ اغا شورو دے چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک داغی مبارک کو نکاح عبد المطلب سے وفات نہ خدمت ابی طالب سے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اتو کال عمر کے دے شیخ عبد المطلب سے وفات شیخ دلسو کال عمر تا حضور پاک مبارک رو رسید نو دا نبی علیہ السلام بیا اللہ دا فرشتو پا ذریعہ باندے شک صدرو کر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ مبارک شوا دا دی مرین والا سینی پوری داور تچاک شوا یو دا سلورو کال عمر کی یو دا لسو کال عمر کی اللہ مبارک تی نروخ کاؤ دا بی زمزم پو بوبانی فرشتو اوینز
او بیا د قدرت په مزي باندې وګڼل د سلور کال عمر کې ذکر د نبی علیہ السلام شک صدر وشو چې د ماشومانی نه دا شیطان وسوسې کله راځي د انسان دی زړه ته چې هغه وسوسې د مدینه منورې جانان ترا نشي نوجوانه کې شباب کې که انسان نا نفسی یا شیطانی داسې وسوسې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک الله داغینم پاک ساتي الحمدلله چې هغه د مدینه منورې جانان ته ناراضي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عمر مبارک شهر کله 12 کال تر رسید نو ابي طالب صاحب دا شام پلوری باندې سرور کونین د مدینه منورې جانان مبارک ځان سره روان ک الته یو راهبو کال پس په د خپل خلوت خانین راوته و شکل د مدینه منورې جانان قافله کې روان دي او دی مخاوخ ورزینو د په خانقاه باندې زلزلہ غندراله واپس وروته مخامخ یو کته قافله را روانه ده نو د حضور پاک مبارک عمر 12 کال دی خو په قافله کې د مدینه د جانان د مخ مبارک نه پړقاګانې او رڼاګانې روانه حضور پاک مبارک کی سیولی دا راہب پدا سے تماشا کی دی چه قافلہ برا نزدیکی دا نو دا حضور دا مخ رناگانی بمرا نزدیکی دی چه قافلہ برا نزدیکی دا نو دا خکلی پیغمبر مبارک دا مخ پلوشی بم زیادی دی و شکل حضور پاک مبارک دا 12 کال عمر دی راہب ترو رسی نو راہب ورتدا سے استقبال تور روان شے ابی طالب سے مشر و دسر مصافحاو کا ورتوی کم خوازے دا قافلہ دا کم نرانو پروانہ پا کم دا وی دارالا دا مکیم و زمینہ اوزی دا شام پلوری باندے تجارتی قافلہ دا وی خواہ وی نمبر خبر خدا دا چه تاسو غن قافلی والا زمان ملمانے زمان بزینا وشی پلار کی یو سڑی روان دی او سفر کئی او دتا پلار کی یو کسوی چه لکه ما سر با یو پیالے چیس کی نو سڑی سڑی شوی نا خبر پی ناشناو لگی بی طالب سوی دا خو بڑی رکی کلقون دی مرگریم ٹولی سار کا ابی طالب صاحب حضور پاک مبارک توی بچی تا دا قافلی دا دیو خانو سریا مونگ دی راہب دا مونگ لصداوت را کردی تب بیارا شی خو لگوری که مونگ بلار شو نو پیغمبر پاک که دا مشرانو دیر قدرو حضور پاک مبارک قافلی سر دی او خانو سر دی او قافلی والا ٹول لار دی درستخانو گوڑی چه ٹول رایلو کی ناستا نو پا درستخان بانے راہب دا سی یو کستا نظر کئی یو زرط دا سی گوری چی دا ما چی دا درستخان سجو کردی دی چی دا کم مختخاتی را سبحان اللہ خو باوز دا کنو چی یخنی دا کنا خوش یخنی دا بدنم بے یخنی دا لگزان گرم کے خواہ دا اللہ پنون باندے اگوی چی دا درستخان دا چا دا مخ سجو دی چگیر چا پیرو کتا نو دا چا مخ کم اغرنانوا ابی طالب سیدوی و ابی طالبا کم نوجوان بچی چی تازان سرا روان کڑے و ما پا قافل کی داغ دا مخرنا گانی کتلی دی ما چی دا چا دا مختا سل دعوت در کلو ما چی دا چا دا مخد رستخان اغلولو تاسو آغا نوجوان ندرادن نکلی نو تاسو چی دا چا دا مخ راغلی تاسو روان دی راغلی چی دا چا مختنو آغا پک زینین ما
ابی طالب سے بحرکت د مدینہ منوری جانان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ دغه قافلی والا او خان سر ولار دے ناز دے بچیا آو بچیا سامون تا اللہ شان خیقی او زیر آغلیوی پتہ بنو لگی دلے خو اللہ تعالی دون الوی عزت در کڑے دے لوی شانی در کڑے دے مونگ تک درستا خان دی راہب سجو کڑی دے او مونگ لے دعوت را کڑے دے آو بچی داستا دخ کل مخ مبارک برکتن دی دستا د خپل مخ مبارک خاطر دی الله رضا راهب متوي حضرت دا دونه سجاوټ کړ چې بعد درستخان کړي دی او کلا دستا د مخ مبارک خاطر دی تورات شریفی را واغستل تورات دم ګوري د مدینه د جانان چهره دم ګوري تورات شریفی راغس دلے تورات شریف مبارک دم گوری او د مدینی منوری د جانان ظلف مبارک تم گوری تورات شریف تا گوری د مدینی د جانان لا سنو تا گوری تورات شریف تا گوری د مدینی د جانان سترگ مبارک تا گوری تورات شریف مبارک تا گوری د مدینی منوری د جانان نازو ادا تا گوری تولی نخی چی اولی دلی نو تولی نخی د مدینی د جانان پا بدن کی موجود ویا تولی نخی د خکل پیغمبر مبارک پا چہر مبارک کی موجود دی ماتا کو رہی د حضور پاک مبارک د مدینی منوری د جانان د امام الانبیاء محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم د دی خیوگی سرا مہر نبوت مبارک په شکل د اگے باندے اویزان دو یو طرف تا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابلا بانے کلیو شکتا اے ما جیتا فإنک منصور یو پہ دا الفاظ مبارکہ پا دی بلڑ اخبانی لکلیو نو چه دیولی دا مدینی دا جانان دی مخر نبوت بانی شنگلی دا پاسا کیف ورطوی ابی طالب سے ابزیکم خواہ وی شام تزو دا قافلہ بوزو ورطوی راہب توی شام تمزے وی ولے وی کمی نخی چی پا تورات شریکی موجودی دین و جوان کی طولی نخی موجودی کم شان مبارک چی دسترگو دی کد ظلفو کد ودوحا مخ مبارک آگا طولی نخی نخانی مبارکی پا دین و جوان کی موجودی وین قربان زبخا مخا سفر کو مروان بے نبی علیہ السلام مبارک سفروں کا دیر تجارتی مال کی گٹو شوا حضور پاک مبارک دا مدینی منوری جانان امام الانبیاء چے دا شلو کالو عمر ترو رسید ابی طالب صرف سردے دا مدینی منوری جانان مبارک بخوبن لید اللہ سرور کونین مبارک بفرشتو سر ملاقات نکولا دین مانو مدادا چی اید اللہ محبوبا اس کو پخوم کی دیدار کوا خو جبریل علیہ السلام مبارک بسرد فرشتو پا جلوس کی پروٹوکولو تعالی دا قرآن دا برکت را روانویا آخر الزمان پیغمبر مبارکہ قربان تا آخر الزمان پیغمبری دا شلو کال عمر کے بددہ مبارک خوبون لیدہ او داننداری باورتا اللہ تعالی جل جلالہ خود لی ما تو گو رہی جی
د حضور پاک مبارک د مدینه د جانان په عمر کې یو بل واقعه راغله د چې ناشنا